پس ښاغلي دوست محمد دلسوز له بلنه ورکوو چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو. په قام مین زمونږ کلي ته کمتر راځي، په قام مین زمونږ کلي ته کمتر راځي، کنه چې څوک هم دلته راشي نو په شر راځي. په قام مین زمونږ کلي ته کمتر راځي، کنه چې څوک هم دلته راشي نو په شر راځي. تل مې د مینې محبت ټپې په جار ویلې، تل مې د مینې محبت ټپې په جار ویلې، دشمن د امن په ما ولې داسې بر راځي. حضرت صاحب چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر، چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر، زمونږ په ژوند کې د دشت غېږه کې اختر راځي. ډېر ښه. چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر، چرته سپرلی چرته کې مونږه بدنصیب مسافر، زمونږ په ژوند کې د دشت غېږه کې اختر راځي. چې یو ځای ناسته مازدیګر کې د اشنا سره وي، چې یو ځای ناسته مازدیګر کې د اشنا سره وي، داسې لمحې چې وي په ما به تل اختر راځي. ډېر ښه. ممتاز صاحب د اور لمبې په هر وطن چې وي نو دلته راشي، د اور لمبې په هر وطن چې وي نو دلته راشي، چې تاو راتاو شي نو نمبر په پېښور راځي. په چنارونو کې اور بل دی او رباب غلی دی، په چنارونو کې اور بل دی او رباب غلی دی، کور مو لمبه شو اوس لمبې زمونږ په غر راځي. او د ملکڼ په شانتې هسکه غړې لویه سینه، د ملکڼ په شانتې هسکه غړې لویه سینه، هغه دلسوز چې چرته ځي نو مرور راځي. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر دا ښاغلی دوست محمد دلسوز صاحب چې ډېر خوندور غزل کې موږ واورېد. یو نړۍ مننه، ستاسو کور مو ده. که ډېر تکړه، ډېر زورور او ډېر خوندور شي سړی، که ډېر تکړه، ډېر زورور او ډېر خوندور شي سړی، خو ډېر بېوسه شي چې دغه ورله ورشي سړی. ډېر تنګ نظره، ډېر زړه تنګ او کرکجن سړی وي، ډېر تنګ نظره، ډېر زړه تنګ او کرکجن سړی وي، خو چې مین شي په مثال د سمندر شي سړی. په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري حکیم ځلاند صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوږ ترنم په خپل کلام باندې ونمانځو. غزل نه مخکې یو څو شعرونه عرض دي. ارشاد. قسم دې نه د ګرانه چې جانانه پورې رسي، قسم دې نه د ګرانه چې جانانه پورې رسي، په عشق کې سړی بره تر اسمانه پورې رسي. او وړې وړې خبرې بلا منځه څخه یوسو، وړې وړې خبرې بلا منځه څخه یوسو، وړه غوندې خبره وي خفګانه پورې رسي. او بنګړي پکې ماتیږي حسابونه پکې نه وي، بنګړي پکې ماتیږي حسابونه پکې نه وي، یارۍ کې خو ډېر څه یاره تاوانه پورې رسي. غزل د ترنم سره. راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه، جانان تماشې تا دروازې پورې راوځه، جانان تماشې تا دروازې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه. ډېر ښه. زما د کاڼي جوړ جانان باور را باندې نکړي، زما د کاڼي جوړ جانان باور را باندې نکړي، زما د زړګي دردا بار سینې پورې راوځه، زما د زړګي دردا بار سینې پورې راوځه، جانان تماشې تا دروازې پورې راوځه، راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه. ډېر ښه.
په ژوند په ما هره لوبه وکړه قبر جنا واه په ژوند په ما هره لوبه وکړه قبر جنا چې مړ شم بیا مې ګوره جنازې پورې راوځه چې مړ شم بیا مې ګوره جنازې پورې راوځه و جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه زما د زړه خبرې چې جانان ته دې ښکاره کړم زما د زړه خبرې چې جانان ته دې ښکاره کړم واپس ولې ستنېږي لږه خولې پورې راوځه واپس ولې ستنېږي لږه خولې پورې راوځه جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه نو د ډېرې مودې پس کالي ته زه درځم جانانا واه د ډېرې مودې پس کالي ته زه درځم جانانا ظالم ته توروړی نه دوبې پورې راوځه ظلم ته توروړی نه دوبې پورې راوځه جانان تماشې ته دروازې پورې راوځه راغلی لیونی ستاسو کوڅې پورې راوځه چې رانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوې چې رانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوې د انتظار په تورو شپو کې به مې نه یادوې او وخت ډیر ظالم دی د یارانو د خندا بدی کی وخت ډیر ظالم دی د یارانو د خندا بدی کی ګورې د کلي په کوڅو کې به مې نه یادوې یو زما یاد بل د روزګار غم به ډیر تنګوي یو زما یاد بل د روزګار غم به ډیر تنګوي د پردي ښار مسافرو کې به مې نه یادوي او ډیر ښه شعر دی پکې اجاز صاحب چې ستړی نظر مې اوس د مصر در بازاره نه ځي ستړی نظر مې اوس د مصر در بازاره نه ځي هغه د زوړ یوسف کیسو کې به مې نه یادوي په دې شعرونو باندې